بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به منګه IP ورژن 6 stateful DHCP سرور وایو. موږ تیر شوي دوه ویډیوز کې منګه stateless SLAAC only په یو ویډیو کې موږ SLAAC only DHCP سرور امپلیمنٹ کړو. په تیر شوي ویډیو کې منګه SLAAC with DHCP سرور امپلیمنٹ کو. اوس په دې کې منګه stateful DHCP سرور چې دی امپلیمنٹ کو. او stateful DHCP سرور چې دی دا DHCP سرور بل ځان سره ریکارډ ساتي چې یار کم کلاینټ له کم آی پی اډرس چې دی هغه جنریټ کړی دی ځان یا ورکړی شوی دی وله. نو دا به زموږ سره راوټر اډورټایزمنټ لیږي او بیا به راوټر ته سیسټم ته وایي چې یاره اډرسز دپاره یا څه کنفیګریشن دپاره به د ډي سی پي سرور سره رابطه کړي. ټیک شو. موږ ویلو چې دې کې زموږ سره درې ټایپ آف فلیګ دي. ای فلیګ د سلیک دپاره دی، او فلیګ چې دی هغه موږ د سلیک و ډي سی پي سرور دپاره موږ آن کوو. په دې کې به موږ MPEG منیج اډرس کنفیګریشن فلیګ چې دی هغه به آن کوو. ټیک شو. اوس دا کار به کیږي څنګه؟ د دې لپاره به موږ لاړ شو پیکټ ټریسر ته. موږ به ځان له اول یو راوټر راوالو. په دې کې به موږ سلیک DHCP ورژن 6 چې دی هغه امپلیمنٹ کوو، او ورسره به موږ یو څو اینډ سیسټمز راوالو چې دوی ته به IP اډرس چې دی هغه اساین کیږي. د سټریټ کیبل په ترو باندې موږ را ټول سیستم چې دی هغه سټریټ ترو کیبل باندې وکړو. موږ به آټو ولوالو چې ضرور شي. ټیک شو. دا موږ کنیکټ کو. او چې کله دا موږ کنیکټ کو موږ به لاړ شو راوټر ته. ټیک شو. راوټر ته چې لاړ شو کنه، نو په راوټر کې به اولنی کار موږ څه کوو؟ انیبل د یوزر موډ نه به کنفیګریشن موډ ته لاړ شو. کنفیګریشن ټرمینل ګلوبل کنفیګریشن موډ ته موږ راغلو. دلته اولنی کار دا وکړو چې IP ورژن 6 یونیکاسټ راوټینګ به ٹھیک شو. دا یو IP ورژن 6 یونیکاسټ راوټینګ دا په ټولو کې دا چې انیبل کو کنه سلیک اونلی DHCP سرور الریډي انیبل شو. ٹھیک شو. اوس به موږ پول جوړو. نو IP ورژن 6 DHCP پول له موږ نوم ورکو IP ورژن 6 او سټیټ فل نوم ورکو. ٹھیک شو. نوم به یاد ساتئ. ښه. دلته کې به ته موږ یو څو سیزونه ورکو. اولنی چې دی هغه به ورکو اډرس او څه شی به ورکو؟ اډرس پریفکس به ورکو. اډرس پریفکس مین نیټورک به ورکو. نیټورک پریفکس به صحیح نو ما ورکو 2001 DBACAD DB8 او ډبل کولون 1 دیزې پور نیټورک پورشن شو. بیا صرف ډبل کولون ورکو چې هوست پورشن به ټول خالی پاتې شي. /64 به ورکو. ټیک شو. نو دته موږ وخو چې زما د نیټورک پریفکس په صحیح. ټیک شو. پریفکس په زما 2001 ACAD DB8 DZ پور دا نیټورک /64 مین چې دغه 64 بیت د نیټورک او هوست پورشن خو به ولا د دې په مطابق ورکړي. ټیک شو. DNS سرور ولا مونږ ورکو. DNS سرور کو پرس کا پکاري 2001 ACAD DB8. ټیک شو. تیر شوی ویډیو کې هم مونږ DNS سرور 10 ورکړو. زم DNS سرور څه شو 10 شو. او ډومین نیم مونږ ورکو ccna.com. دا دوه کار وشو. ټیک شو. دا دوه کار په تیر شوی سرور کې به هم کوئی سرور پول جوړ شو IP ورژن 6 یونیکاسټ راوټینګ. اوس په موږ د انټرفیس ته ځو. دا ګیګابیټ 001 000 ته انټرفیس ګیګابیټ 000 ته بلاړ شو. الته به اولنی کار وکړو چې IP ورژن 6 اډرس په موږ ورکو 2001 ACAD DB8 ډبل کولون 1 او ډبل کولون د دې IP اډرس په کې 1 شي /64. دله ما دا IP اډرس دی انټرفیس ته ورکو. IP ورژن 6 اډرس لینک لوکل اډرس چې دی هغه دا FE80 ما دلته ورکو ډبل کولون 1 او لینک لوکل اډرس. کو پرس کا لینک لوکل اډرس مونږ ورنکو. نو مونږ ویلو چې یاره لینک لوکل اډرس کو مونږ ورنکو نه دی به ځانه بخپله جنریټ کی. خو هغه به بیا لږ ګران وي، یادول به ګران وي. نو تاسو ته اوس ښکاري د دې چې کوم سیسټم دی د ډیفالټ ګیټ وی به FE80 ډبل کو پرس دې طرف ته بل یو نیټورک کنیکټ شو کنه نه هغې له ورکوي FE81. ټیک شو. دلته یو لږ چینج پکې کوئ
خو اولنی اف ای 8 په نه چینج کوی باقي چینج کولای شي. بیا له دې نه وروسته به موږ اوس دا فلیګ آن کوو نو IP ورژن 6 ND منیج کنفیګریشن فلیګ به تاسو آن کړئ. د فول فلیج سرور د پاره به منیج کنفیګریشن فلیګ منګ آن کو او دته منګ پول وخو نو IP ورژن 6 DHCP سرور هغه IP ورژن 6 هغه نومو د پول نومو سټیټ فول دلته لپاسه وګورئ STATEFUL چې دا نوم تاسو بالکل صحیح ورکړئ IP ورژن 6 ډیش سټیټ او فول دا موږ ورکو دته موږ پول خو بس دا زموږ کار وشو او نو شټ ډاون کمانډ به ورکړئ چې دا زموږ سره آن شي. ټیک شو دا زموږ سره سرور چې دی هغه آن شو. اوس چې کله سرور آن شو کنه نو اولنی کار خو موږ دا وکړو بیا کنه چې ګورو چیر زموږ چې کله دا ځای زموږ سره سپین انټری پروتوکول کرنټلی رنینګ دی کنه دا گرین شي نو موږ به سیستم ته لاړ شو. سیستم کې به بیا موږ ډیسکټاپ ته لاړ شو. ډیسکټاپ کې به آی پی کنفیګریشن ته لاړ شو. په آی پی کنفیګریشن کې د آی پی ورژن 6 کنفیګریشن دا گرین شو. چې گرین شو اوس په دې باندې کلیک کړئ د ځانه آی پی اډرس چې دی وکوئ او دا آی پی اډرس چې دی دا په دوه طریقو کېږي رینډملی جنریټډ اور EUI64 فارمیټ. په دې کې به سرور وایي چې دا ستاسو ښه په دوباره کلیک کړئ چې FE80 ډیفالت ګیټوی نو راغسته ډیفالت ګیټوی چې دی هغه راواغستو. ټیک شو دله آی پی اډرس ورکو د دویم سیستم ته به موږ وایو چې د هم ریکویسټ وکړي د چې ریکویسټ ورکو ګوره په دوباره کلیک کړئ دوباره ریکویسټ وکړي کنه FE80 په کار دی چې دا سره راوال FE80 راواغسینی FE80 ډبل کولون دو سیستمونه آی پی اډرسز چې دی هغه ورکو. اوس موږ واپس سرور ته تر اوسه پورې چې کوم سرور موږ جوړ کړو هغه به د ځان سره ریکارډ نه ساتو دا به د ځان سره ریکارډ ساتي. ٹھیک شو څنګه به ساتي شو آی پی ورژن 6 DHCP بایندینګ دا کمانډ چې کله تاسو ورکړئ کنه ډیر ځان سره ریکارډ ساتي. څنګه ریکارډ ساتي دی وی اولنې کلاینټ چې دی کنه اغلا چې کوم FE80 دا زمو سره داغه لینک لوکل اډرس دی دا د دې کلاینټ اولنې کلاینټ چې داغه لینک لوکل ګوره په اخر کې وګورئ 72 AB کنه دا اوس ګوره د لینک لوکل اډرس وګوره لینک لوکل دا دی 72 AB نو دا د خبره کوي. ټیک شو وای دی سیستم لا منګه آی پی اډرس ورکړی دی دا زموږ سره 2001 ACADDB81 او دته دا اډرس په اخر کې 222 او 8 ته. ټیک شو نو دته دا سیستم دی سیستم ته 222 او 8 چې د آی پی اډرس وای ورکړی شوی دی. ټیک شو دا بل کلاینټ چې دی کنه د لینک لوکل اډرس وای دا دی او دته چې کوم آی پی اډرس یې ساين شوی دی هغه زموږ سره دا دی. ټیک شو دا اډرس وته یې ساين شوی دی د ځان سره پوره ریکارډ ساتي د اډرس چې د دې لایف ټایم سره د دې ویلیډیټي ټایم سره د دې ایکسپایری سره ایکسپایری د دې چې د اوس منګو د ایکسپایری دی. ټیک شو نو دا ټول انفارمیشن به د ځان سره ساتي چې کوم کلاینټ اوس دوه کلاینټس دي کنه اوس دا دریم کلاینټ او چې ته هم ریکویسټ وکړه چې د آی پی اډرس میلاو شي ریکویسټ وکړو آی پی اډرس وته میلاو شو ډي ان اس سرور وته میلاو شو. ټیک شو نو لږ ټایم شي کنه دته اوس لینک لوکل اډرس هم ورکړی شي. ټیک شو لینک لوکل اډرس وته میلاو شو چې میلاو شو وته اوس موږ واپس ځو کنه او دا کمانډ په دوباره ریپیټ کوو. ټیک شو دوباره زه ریپیټ کوم کنه نو کلاینټ 1 الریډي وو کلاینټ 2 الریډي وو. ټیک شو او یو چې کم کلاینټ بل لیکنه هغه دا وګورئ دا کلاینټ 1 دی دا کلاینټ 2 دی او دا کلاینټ 3 دی دته هم آی پی اډرس وسان شو د ځان سره په ډیټابیس کې شو. نو په دې کې دا زم سره فل فلای ډي سی پی سرور دی د ټولو کلاینټ د آی پی ورژن 6 اډرس هم ورکړه د ځان سره ریکارډ هم ساتي چې کم یو هوست لا کم آی پی اډرس چې دی هغه اساین شوی دی. نو دا زم سره اصل کې DHCP ورژن 6 لپاره
DHCP شول درې ټایپ اف DHCP منګه وي او بیا به پسې وایم ان شاء الله بل ټاپک د CCNA وایو